بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم او د تیر لیکچر په ادامه ځو مخته. په تیر لیکچر کې فقط یوه موضوع د تیر لیکچر څخه وروسته ګیسینګ ایټ مینینګز، یعنې وایي د یو ټرم د معنا چې یو ټرم ستاسو مخته راسي نو داسې ټرمونه شته چې هغه کېدلی شي دوې معناوې ولري. نو بیا دا په دې اړه به باید تاسو فکر وکړئ چې دا ټرم په کوم ځای کې موضوع دی. لکه اوس دلته دوی اصطلاحې راخیستې، فقط دا وضع کون ور مخته ځو. لیتوټومي دا وایي دا دوې معناوې لري. نو تاسو به هغه موضوع ته ګورئ چې دا چیرې کارول شوې ده. یو که موږ تاسو ورته وګورو لیتو معنا څه شي؟ سټون یعنې ډبره. اوټومي معنا څه شي؟ کټول یعنې انسیژن یعنې پرې کول. نو دا هغه عملیې څخه عبارت دی چې کله موږ او تاسو غواړو یو سټون د سټون مثال د یو چا یو څوک ډبره ولري، کېدلی شي پښتورګي، کېدلی شي په یوریټرز کې، کېدلی شي په مثانه کې، کېدلی شي هر چېرې چې ډبر وي نو هغه ته سټون وایي. نو د هغه دپاره چې کله موږ کم انسیژن کوو یعنې کم شک چې اجرا کوو دغه ته څه وایي؟ لیتوټومي ورته وایي. لیتوټومي د ډبرې دپاره یو انسیژن اجرا کول. او بل په دا دوم کنټکسټ کې دوی وایي لیتوټومي یو پوزیشن دی چې هغه که زه تاسو ته یو ډایګرام رسم کړم، داسې پوزیشن دی چې که دا د انسان ورننه سي، د پښې سي، دا یو پوزیشن دی چې د انسان پښې داسې ولاړې. اکثره په ښځینهو کې چې کله یا ولادت کېږي یا د دوی یو اګزامینیشن سپیکولم په واسطه اجرا کېږي یا د دوی یوټیرس و سرویکس د دې معاینات کېږي، دوی ګوري یا د ډاکټران یا قبیلهګانې ګوري، نو هغه یو پوزیشن دی چې په دا پوزیشن کې دغه ښځینه پرې باسي، دغه ته لیتوټومي پوزیشن وایي. نو وایي تاسو بیا دغه معنا ته ګورئ، دغه ټرم چې کله تاسو ته راشي تاسو موضوع ته ګورئ چې موضوع د څه شي په اړه ده. او بیا دغه څه وروسته په بله صفحه میډیکل ډکشنري یوز، که څه دا اوس ډېر نه کارېږي، دا هغه ډکشنریان دي چې کله په زړو وختو کې نو دوی فقط د دې د استعمال طریقه درښولي چې څنګه کولی شي تاسو وکاروئ. اوس ټول ډیجیټل دي، یعنې په ټلیفونانو په دې کې ډکشنریانې دي یا کمپیوټرایز ډکشنریانې دي، نو هغه دومره کار نه څه، که بیا هم ستاسو زړه غوښتل بیا دا درسره کتلی شي. راځئ بلې صفحې ته. په دې کې یو څو ټرمونه راخیستي دي چې دا هر یو بیا په خپلو فصلونو کې راځي. ګایډلاینز ټو لوکینګ اپ د spelling of unfamiliar terms، دا سپیلنګان د په خاطر خو دا وینې مخته لیکلي. اوس که فلیټس دی دا مخته ته لیکلي سی چپټر 8 په اتمو په نم په د راتلونکي فصلو کې بیا هر یو خپل په تشریح راځي. نو اوس دا پرېږدو. look under categories multiple word terms searching for definitions on the internet. که تاسو غواړئ په انټرنیټ کې دغه د ټرم په اړه یو یعنې سرچ وکړئ، څنګه کولی شئ تاسو سرچ وکړئ. او بل پروننسیشن دی. پروننسیشن په اړه دلته فقط لږ یادوري کوو. که یو ټرم چې راغلی دوی وایي یو ټرم چې راغلی نو د دې پروننسیشن چې تاسو کله په صحیح توګه وکړئ نو هغه د ټرم معنا ته ډېر اسانۍ سره رسېدلی شي. دوی دوه مثال راخیستي، یو ایډیما دی، یو اپنډیسایټس دی. ایډیما دوی وایي د دې د دغه ټرم او مخته موږ تاسو ته په پیرنسنتیس کې یعنې په چش کې په بریکټ کې په یو مثلا بریکټ دی او بل پیرسنتیسس دی. نو په دغه کې موږ تاسو کوز ورته وایي. وایي په دې کې موږ د دغه ټرم پروننسیشن درته راخیستی دی. اوس لکه دا چیز دی وایي دا څنګه تلفظ کېږي؟ ایډیما دلته دی راخیستی دی، وایي دا داسې تلفظ کوي ای ډي ما. وینې دوی وایي کله چې تاسو ټرم پروننس کوئ نو موږ تاسو ته په پیرنسیټیس کې دغسې یعنې په کوز کې د دې پروننسیشن درته راخیست چې بیا تاسو په اسانۍ سره کولی شئ چې دا پرونانس کوئ. په دا پروننسیشن کې دي یو ټکي ته تاسو متوجه یاست. دلته ځینې لغاتونه یعنې ځینې سپیلنګان په غټ ای بي سي سره لیکلي، ځینې الفابیټس لکه اوس دلته ډي ډبل ای راخیستی په غټ ای بي سي لیکلی دي. دلته د دا غټ ای بي سي څخه د دوی مقصد دا چې په دې باندې تاسو ډېر امفیسایز کوئ. یعنې اوس که دا تاسو تلفظ کوئ دغه ورډ نو تاسو بیا څنګه تلفظ کوئ؟ دا ایچ دی ایډیما
ایډیما. نو په دې باندې به ډېر امفیسس کوئ. امفیسایز معنا څه شي؟ یعنی ډېر به لکه موږ په تجوید کې وایو چې دا به څه په ستوني کې یعنی په حلق کې وایاست ښه پرونانس کوئ بیا لکه یو مشدد توري نو دغه به څه کوي امفیسایز یعنی ډېر تاکید به پر دې باندې بیا کوئ. دا یو نکتې تاسې فکر یې. بل یې راخیستی اپنډیسایټس هم پرونانسیشن هلته ورته لیکلی دی. بل دی اواډ اف کاشن دا ځینې کاشنز تاسو ته راخیستي دي دا به در سره ووایاست. بل دوی وایي سپیلنګ از الویز امپورټنټ. سپیلنګ ډېر مهم دی په دغه کې په ټرمینالوجي کې. یوزینګ ابریویشن او ځینې ابریویشنونه دي چې د دغه ټرمینالوجي په پای کې بیا تاسو ته راخیستي وایي دغه ابریویشنونه تاسې زده کوئ. دا هم ډېر مهم دي نو هغه فکر کوم تشریح ته بیا ضرورت نه وي. بل سنګولر اینډ پلورل انډینګز دا ډېر مهم موضوع ده. سنګولر اینډ پلورل انډینګز دغه دا به لږ واضح کړو. singular and plural endings یعنی چې singular معنا څه شي؟ واحد. plural څه شي؟ جمع. endings یعنی که د یو ټرم په پای کې د اختتام ending وایي اختتام ته اختتام یا پای نو که چیرې د یو ټرم په پای کې موږ او تاسو کولی شو د یو ټرم ته وګورو د هغه په پای کې چې څنګه لغت راغلی موږ کولی شو د هغه اړوند هغه پلورل ته واړو. اوس موږ او تاسو مثال وایو اوس اورنج دی اورنج معنا مالټه. اوس که دا موږ جمع ته اړو فقط څه شي اس ورسره اضافه کوو. انګلیسي قوانین دي اورنجیز. نو دوی وایي دلته لکه څنګه چې زیاتره اصطلاحات څه شي دي لاتیني دي نو دلته موږ دا قوانین زیاتره نسو اجرا کولی. نو هر ځینې توري شته چې د هغو دپاره خپل خپل قوانین دي. نو دلته دوی زموږ سره یو ټیبل هم راخیستي ټیبل 1.6 که تاسو لاندې راسئ دغه ټیبل به لږ تشریح کړو دا قوانین یې انشاءالله ستاسو په خلاصېږي. نو څه دي سنګولر اینډ پلورل انډینګز. اول اصطلاح چې دوی راخیستی ده وایي که چیرې if a singular term ends on the suffix a که چیرې یو سنګولر ټرم او په پای کې ا راغلی و سنګولر یعنی واحد ټرم په پای کې ا راغلی و نو د دې د جمع دپاره به تاسو څه کوئ فقط دا ا به څه بدلوئ ا ای به ور اضافه کوئ. نو دا به څه د سنګولر څخه پلورل ته واوړي. یو مثال موږ ته راکړی دی وایي بورسا او ورټبرا دوه مثاله دي. بورسا او ورټبرا نو په پای کې څه راغلی ا دا جمع ته اړو موږ څنګه کوو بورسا به څه شي بورسای او ورټبرا به ورټبرې سي. فقط چې ورټبرې تا ته یو چا وویل ا مو په ای مو ور اضافه کړه دا څه شو پلورل شو بس. ورټبرا سنګولر او ورټبرې جمع ده. بل مثال دوی راکړی موږ ته وایي که چیرې په پای کې ای ایکس یا آی ایکس راغلی و که چیرې د یو ټرم په پای کې ای ایکس یا آی ایکس راغلی و نو هغه څه کړو هغه اړو په آی سی ای اس باندې. لکه څنګه اوس دوه مثال دوی راکړي اپینډکس او انډکس. اپینډکس او انډکس په پای کې څه راغلی دی یو ای ایکس دی یو آی ایکس دی. نو چې موږ او تاسو غواړو چې ته واړو پلورل ته واړو موږ قانون ویلی چې شي د آی ایکس او ای ایکس په څه باندې بدلو آی سی ای اس نو دا به څه شي اپینډیسز او بل انډیسز بس. بل که چیرې دریم قانون وایي که چیرې یو سفکس یعنی یو سنګولر ټرم په سفکس خو موږ تاسو ویلو چې ټرم چې په پای کې کم اصطلاح د یو ټرم په پای کې چې کم تورې راځي یا موږ ور اضافه کړو نو دې ته څه وایي سفکس. او پریپکس که چیرې د یو ټرم په شروع کې موږ یو تورې راځي یا ور اضافه کړو هغه ته پریپکس وایي. نو که چیرې د یو لغت سفکس څه شو آی اس و هغه فقط په څه بدلو په ای اس باندې که څه شو دریم آی اس که د یو ټرم سفکس یعنی په پای کې راغلی هغه به څه بدلو په ای اس باندې. لکه چې دوی مرته مثال اخیستی دی
ډایګنوزز او میټاسټاسیس. ډایګنوزز یعنې تشخیص او بل څه دی میټاسټاسیس. میټاسټاسیس بیا څه ته وایي؟ میټاسټاسیس یو اصطلاح ده چې انسان کې خدای نکرده یو کینسر تشکل وکړي، کینسر. نو دغه کینسر یعنی که په لنګز د خپل اصلي ځای څخه نور ځایو ته سرایت وکړي، یعنې انتشار وکړي، دې ته میټاسټاسیس وایي. اوس مثال د کولمو یو کینسر دی، هغه ولاړ شي چیرې سږو ته، سرویکل لیمف نوډو ته راشي، خدای نکرده برین ته راشي، دې ته څه وایي؟ دې ته د دغه ټیومر یعنې د دغه کانسر میټاسټاسیس وایي. نو دوی په پای کې څه راغلی؟ آی اس. د دواړو دې لپاره موږ قانون ولرو چې آی اس په څه بدلو؟ فقط په ای اس. څه به شي؟ ډایګنوزز. پلورل یې څه شو؟ فقط ای اس مو اضافه کوي. او دغه رقم د میټاسټاسیس دپاره څه شي ور اضافه کوو؟ ای اس. میټاسټاسیس. نو که چیرې تاسو په لیکلې بڼه راغلي وو ډایګنوزز او میټاسټاسیس په پای کې ای اس، تاسو په خپله پوهېږئ چې دا څه دی؟ د یو پلورل ټرم دی. بل وایي که چیرې د یو سینګولر ټرم سفکس آیټیس و، ITIS. Plural is usually formed by changing the IS to IDS. که چیرې څه راغلی و؟ آیټس راغلی و. آیټس تاسو پوه د څه په معنا دی؟ د التهاب په معنا دی. دا به تاسو په څه اړوئ؟ دغه آی اس به IDES ته اړوئ. لکه څه شي؟ دوی دوه مثال هم ورته راکړي دي، یو ارترایټس دی، بل میننجایټس دی. ارترایټس او بل میننجایټس. دا که موږ پلورل ته اړو چې به کوو؟ د آی اس به په آی ډي اس باندې بدلو، نو به څه ځین جوړ شي؟ ارترای آی اس پر ځای څه شي؟ آی ډیس ورکوي. څه شي؟ آیټس، ارترایټس. او آر آی خپله رالی، د ټي آی پر ځای مو څه ورکوي؟ آی ډي ای اس مو ورکوي. دا په څه باندې بدل شو؟ دا د دې پلورل شو. بل میننجایټایټس دی. ارترای دلته یو شی مرسته پاتې شوی دی، آر آی ټي آی ډي اس. تاسو فکر یې ټي آی خپل ځای پرېږدو، فقط آی اس پر ځای باندې آی ډي ای اس ور اضافه کړو. بل میننجایټس دی. نو دا به څه شي؟ میننجایټایډیس. دا څه شو؟ د میننجایټس پلورل شو. بل ګویا که چیرې د یو سینګولر ټرم سفکس ان ایکس و، the plural is usually formed by x ending to gas. که چیرې څه شو؟ nx و یو سفکس، دا x یې فقط په ges باندې بدلو. لکه څنګه دوی مرته مثال کړی فیلنګس او میننګس. فیلنګس او میننګس. دا څه شو؟ د ایکس پر ځای فقط څه شي ورلګو؟ جي ای اس ور اضافه کړو. نو به څه شي؟ فیلنګس خو وایو دغه د ګوتې هډوکي ته، نو څه به شي؟ فیلنجز. فقط جي اس ور اضافه کړو. هغسې د میننګس هم څه شي؟ د ایکس وروسته جي ای اس ور اضافه کړي، دا به څه شي؟ پلورل ته به واوړي. راځو بل ته. نو که چیرې یو لغت په او ان باندې ختم شوی و، هغه څه کو؟ د پلورل از یوزولی فاوند بای چینجینګ د انډینګ ټو ا. اوس لکه څه شي؟ او ان فقط په ا باندې بدلو. لکه څه شي؟ د یو مثال کړی کرایټیریان. د دې پلورل به څه شي؟ فقط کرایټیریا. خلاص. بل څه دی؟ وایي که چیرې یو سفکس په یو ام باندې ختم شوی و، هغه هم په څه شي باندې پلورل کوو؟ یو ام که په پای کې راغلی و، هغه هم فقط ا ور اضافه کوو. لکه څه شي؟ یو ام څه شي ور اضافه کوو؟ ا. لکه څه شي؟ یو مثال ډایورټیکولم. فقط دا یو ام یې څه شي کو؟ دا یو ام یې په ا باندې بدل کړو، نو به څه شي؟ ډایورټیکولا. ډایورټیکولا د ډایورټیکولم څه شي دی؟ پلورل دی. دا به یو پروسس دی، بیا وروسته تاسو لاړ شئ جټم سره انشاءالله بلدیږي. بل څه دی؟ اووم. اووم تخمدان ته وایي. نو د دې پلورل څه دی؟ اووه.
بل چې دی اووم بخښه کوئ اووم تخمدان ته نه ښځینه هګۍ ته وایي نو پلورل یې چې دی اووه دی په یو ایم باندې ختم شوی یو ایم رول چې ته اړو و ای ته اړو فقط خلاص یو اخري ټرم چې هغه چې دی یو اس که چیرې یو لغت په یو اس باندې ختم شوی هغه په چې باندې اړو یو اس هغه په آی باندې اړو لکه چې شي یو مثال یې الویولس پلورل یې چې دی الویولای فقط آی مو اضافه کېده چې شو پلورل شو نو دغه سینګولر پلورل ټرمز و د دې وروسته انشاءالله بیرته په شا په صفحه کې لوک الایک ساوند الایک ټرمز دي انشاءالله او اینډ ورډ پارټس دي ځینې پیتالوجیانې دي چې هغه یعنې ځینې ټرمونه چې هغه ډېر سره ورته وي نو هغه مې انشاءالله سره واضح کړو او سره بیا به وروسته په راتلونکي لیکچرو کې انشاءالله سره تشریح کړو او درته واضح به کړم نو ویډیو ځکه لږ تیزه وه چې هغه ویډیو لینت ډېر زیات شي نو په دې خاطر لږ کوشش مه کوئ چې لږ تیز وایي مننه د ملتیا څخه مننه